السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. نو موږ ستاسې درس د مالیکولي فزیک اړوند د غازاتو قوانین او د هغوی انبساط کوي. پنځم څپرکي د غازاتو قوانین او د هغوی لومړی د غازاتو قوانین د بایل مارید قانون چې دا د ایزوتروفي پروسې په نامه سره هم یادیږي. غازات د مایعاتو او جامداتو په خلاف ټول هغه فضا چې غاز یې په اختیار کې لري په بر کې نیسي. یعنې داسې نه دی لکه جامدات او مایعات چې مالیکولونه یو په بل پورې وابسته دي او د مالیکولونو ترمنځ بین المالیکولي قوه موجوده ده چې دوی نشي کولی چې ټوله هغه فضا چې موږ په واک کې ورکوو ونیسي. اما غازات چې دي ټوله هغه فضا چې موږ په واک کې ورکوو هغه ټوله په بر کې نیسي. اوس راځو د بایلمارید د قانون اړوند چې د تجربې په اساس باندې دغه مقدارونه په لاس راغلي دي هغه مقدارونه روښانه کوو. مثلا که موږ تاسې د پی صفر فشار ولرو او همدارنګه د وي صفر حجم ولرو چې د دوی حاصلي ضرب مثلا پی صفر 0.8 سانتي متر د سیماو فشار دی او همدارنګه 60 سانتي متر مکعب حجم دی چې د دوی د ضرب حاصل 1520 سانتي متر د سیماب ضرب د سانتي متر مکعب چې دغه یې د ضرب حاصل په لاس راځي. اوس که چیرې موږ تاسې دلته په دوی ته تغییر ورکړو، یعنې مثلا فشار زیات کړو او حجم چې شو کړو راکم کړو، یعنې که چیرې موږ فشار زیات کړو په یو معین مقدار کې نو حجم به چې شي په اتومات ډول باندې به راکم شي. هغه مقدارونه چې مثلا که دوی فشار 150 سانتي متر د سیماب ته لوړ کړي نو حجم به څو ته راکښته شي 10 سانتي متر د سیماب ته چې بیا یې هم د ضرب حاصل 10 سانتي متر مکعب ته بیا یې هم د ضرب حاصل 1520 سانتي متر د سیماب ضرب د سانتي متر مکعب دی. که چیرې د دې څخه یو بل تغییر هم راولو، مثلا 28 د سانتي متر د سیماب ته فشار کښته کړو نو دلته به حجم ورسره چې شي زیات به شي، د حجم به 40 سانتي متر مکعب ته ورسېږي چې بیا یې هم د ضرب حاصل چې دی ثابت دی. نو دا معنا لري چې مثلا د حجم په زیاتېدو سره فشار کمیږي او د حجم په کمیدو سره فشار اضافه کیږي. یعنې که موږ وغواړو چې حجم راکم کړو باید بهرنی فشار اضافه کړو او که موږ وغواړو چې حجم زیات کړو باید فشار کم کړو. اما د دوی د ضرب حاصل د بایل د مارید د قانون په اساس باندې همیشه ثابت کوي، یعنې په ټولو شرایطو کې یو له بل سره توپیر نه کوي. که موږ حجم زیاتوو نو فشار به ورسره کمیږي، که فشار زیاتوو نو حجم به ورسره کمیږي. وی معکوس سره متناسبه ده د فشار سره د دغه اړیکې په اساس باندې وی مساوي کیږي چې د ثابت حالت دی چې دا ورضرب کړو ټي تقسیم پر فشار باندې د دوی که وسطین او طرفین خو نو پی ضرب د وي دا مساوي کېږي په کا کانسټانټ سره، یعنې په ثابت حالت سره مساوي کېږي چې دا ثابت حالت موږ ته چې ولیدو چې د پي صفر او وي صفر د ضرب حاصل هم 1520 شو او همدارنګه د پي یو وي یو هم 1520 او همدارنګه د پي دوه وي دوه د ضرب حاصل هم 1520 شي. نو د دوی د ضرب حاصل همیشه یو کانسټانټ یا ثابت عدد دی چې د دوی د یو او د بل په زیاتېدو کې فرق نه لري. دا کانسټانټ یا ثابت عدد که یو اضافه کوو نو بل به کمیږي او که بل اضافه کوو بل مقدار به کمیږي. راځو د حرارت په ثابته درجه کې فشار او حجم یو د بل سره معکوس اړیکه لري چې په مختلفو حالاتو کې د فشار او حجم حاصل ضرب همیشه مساوي دی. لکه مخکې چې مو وویله چې پی صفر وي صفر دا مساوي کېږي په یو وي یو سره او دا مساوي کېږي په دوه وي دوه سره او دا مساوي کېږي په یو کانسټانټ یا ثابت حالت سره. اوس که راسو د مساوات دغه دوې رابطې یو پر بل باندې طرف په طرف باندې وویشو نو پی یو تقسیم پر پی دوه باندې دا مساوي کېږي وي دوه تقسیم پر وي یو سره ځکه چې د یو له بل سره معکوس اړیکه لري نو داسې مساوي کېږي پی یو پر پی دوه دا مساوي کېږي رو یو پر رو دوه سره دوی د کثافت سره هم سره کوم اړیکه لري، معکوس فشار د کثافت سره مستقیم اړیکه لري. یعنې دا معنا که فشار زیاتوو نو کثافت زیاتېږي او که چیرې فشار کموو نو کثافت کمیږي او همدارنګه فشار بیا د حجم سره معکوس اړیکه لري. یعنې دا معنا که فشار زیاتوو نو حجم کمیږي او که فشار کموو نو حجم زیاتېږي. نو دلته موږ تاسې څو درې شیان په نظر کې په بحث کې راونغاړل چې یو حجم و بل فشار و او بل هم کثافت و چې د فشار او کثافت ترمنځ
اړیکه مستقیمه ده چې د یو په زیاتېدو سره بل هم زیاتېږي او د یو په کمېدو سره بل هم کمیږي. اما د فشار او حجم ترمنځ رابطه چې ده هغه څه رقم ده؟ هغه معکوسه رابطه ده، یعنی که فشار زیاتېږي وبخښئ د کثافت او د حجم ترمنځ رابطه هم معکوسه ده، چې که مثلا کثافت زیاتوو نو باید حجم ورته کم کړو او که چیرې کثافت کموو نو باید حجم زیات کړو، چې د فشار سره هم همدغه رقم ده، که د کثافت سره چې اړیکه لري په دې ډول باندې اړیکه لري. دلته تاسو وینئ هر څومره چې موږ فشار زیاتوو هغونه حجم راکمیږي، که د هغه څخه فشار کم کړو بهرنی فشار تاسو وینئ دلته دغه مواد چې مو ایښي دي 4 چنده دي، دلته مثلا دغه مو ایښي دي وزنونه مو ایښي دي، فشار او حجم زیات شوی دی، او دلته چې مو وزن یو کړی دی نو حجم تر هغه لا زیات شوی دی. یعنې دا معنی هر څومره چې موږ وزن کموو هغونه حجم زیاتېږي، او که چیرې وزن زیاتوو مثلا دلته یو وزن پروت دی، دلته 2 وزنه پراته دي حجم کم شوی دی، او دلته 4 وزنه پراته دي حجم تر هغه لا هم شوی دی کم شوی دی. او همدارنګه په دې ګراف کې تاسو وینئ چې د حجم او فشار ترمنځ اړیکه ده، که چیرې موږ حجم کموو نو فشار څه کېږي ورسره زیاتېږي. راځو د مخلوطو غازونو قانون یا د دالټن قانون. دا د مخلوطو غازونو یا د دوو یا څو غازونو د یوځای کولو قانون دی چې د دالټن په نامه باندې فزیکي عالم ثابت کړی دی، په ثبوت یې رسولی دی چې دغه قانون وایي که د څو غازونو یو مخلوط وجود ولري چې د حرارت په یوه معینه درجه کې یو معین حجم اشغال کړی وي، په همدې صورت کې د هغوی قسمي فشار در هر غاز د فشار د مجموعې څخه عبارت دی. راځو د دې خبرې د اثبات لپاره که چیرې موږ د پی یو او پی دوه فشار ولرو او د دې مجموعه په پی سره وښیو، که دا دوه غازونه مختلف فشار او مختلف حجم ولري د حرارت په معینه درجه کې مخلوط شي نو مخلوط فشار یې د هر غاز د فشار د مجموعې سره مساوي دی. که چیرې مثلا موږ په یو لوښي کې د وی1 په حجم او د پی1 په فشار باندې موږ یو غاز ولرو او په بل لوښي کې د وی په وبخښئ دا هم د وی حجم دی او د پی1 فشار دی او دا هم د وی حجم او د پی2 فشار دی، یعنې دلته فشارونه فرق کوي، حجمونه یو له بل سره مساوي دي. اوس دا موږ یو دریم لوښي ته انتقالوو چې هغه دریم لوښي به حجم بیا مثلا د وی حجم وي، اما فشار بیا د دوی د مجموعې سره مساوي شي، ځکه چې دلته هم د پی1 فشار موجود دی او دلته د پی2 فشار موجود دی. نو که موږ عین لوښي ته په عین حجم باندې دا انتقال کړو نو دلته به هغه راتلونکی فشار به د پی1 جمع پی2 سره مساوي شي، ځکه حجم تغیر نه دی کړی، یوازې نو دلته فشار څه کېږي اضافه کېږي. نو لیکلی شو چې پی1 وی1 دا مساوي کېږي په چا سره؟ په پی1 زبر ضرب د وی سره، یو خلا به دا بل شکل ته هم راسو، دغه شکل ته به راسو چې پی1 وی1 دا د پی1 په فشار باندې یا د وی1 په حجم باندې یو لوښي کې دغه غاز لرو او دلته د پی2 په فشار او د وی2 په حجم باندې چې فشارونه او حجمونه یې دواړه مختلف دي. اوس راځو د دې لپاره چې دا یو داسې قانون ته جوړ کړو لکه دا مخکنی قانون چې و دې ته جوړ کړو، نو راځو مساوي حجمونو ته دغه په مختلفو حجمونو او مختلفو فشارونو کې چې کوم غاز لرو دا مساوي حجمونو ته انتقالوو. اوس دلته د وی حجم دی، دلته هم د وی حجم دی، که چیرې دا را انتقال کړو دلته به د پی1 زبر فشار شي او دلته به د پی2 زبر فشار شي، یعنې فشار به هم تغیر وکړي. اوس دغه دواړه د پی1 زبر او پی2 زبر په فشارونو باندې د وی په حجم ته انتقالوو تر څو چې د هغه لومړي قانون ته جوړ شي، یعنې د مجموعي فشار په لاس راشي. نو دلته به هم همداسې وشي، که د پی1 زبر په فشار باندې دا حجم را انتقال کړو، دلته د پی2 زبر په فشار باندې دا حجم او مساوي عین حجم ته انتقال کړو، یعنې دا حجم نو دغه لومړنیو حجمونو سره مساوي دی. نو دلته به د پی فشار لاس ته راشي چې د پی1 زبر جمع پی2 زبر څخه به عبارت وي. اوس نو راځو دغه ته چې پی1 وی1 دغه پی1 وی1 دا مساوي دی په چا سره؟ په وی1 پی زبر سره مساوي دی. دلته موږ کسي د دغه لوښي څخه دغه ګاز مو دغه لوښي ته را انتقال کړي، یوازې دلته حجم او فشار توپیر وکړي. موږ تاسې مخکې معلومه کړله چې
د بایلماري د قانون په اساس باندې چې فشار او حجم د دوی مقدار ته تغیر ورکړو د دوی هغه حاصلې ضرب کې تغیر نه راځي، هغه یو کانسټانټ یا ثابت عدد کېږي. نو دلته هم اوس موږ داسې وکړله چې فشار او حجم ته مو تغیر ورکړي، دلته مو حجم زیات کړي، دا دی که سی وي نه نو فشار به حتما ورسره کم سوی وي، اما د ضرب په حاصل کې توپیر نه راځي. نو اوس موږ وایو چې دا پی یو وي یو دا مساوي په وي پی یو زبر سره، او همدارنګه پی دوه وي دوه دا به مساوي په وي پی دوه زبر سره. نو دلته لیکو چې پی یو وي یو دا مساوي کېږي پی یو وي زبر سره، او همدارنګه پی دوه وي دوه دا به مساوي کېږي پی دوه زبر وي سره. اوس راځو د دې رابطې څخه داسې لیکلی شو چې دلته پی یو زبر چې په لاس راوړو، پی یو زبر د په لاس راوړلو لپاره دغه دی د مساوات دواړه طرفونه پر وي باندې ویشو، او همدارنګه د پی دوه زبر د په لاس راوړلو لپاره پر وي باندې ویشو دواړه طرفونه. اوس که راسو موږ تاسې مخکې وویله چې پی مساوي کېږي په پی یو زبر جمع پی دوه زبر باندې. دلته دا یو لرو چې پی مساوي کېږي پی یو زبر جمع پی دوه زبر سره. راځو پی مساوي کېږي د پی یو زبر پر ځای باندې هم قیمت وضع کوو چې دا د قیمت مو دلته وضع کړي چې پی یو پر وي باندې جمع د پی دوه زبر پر ځای باندې هم قیمت وضع کوو پی دوه وي دوه تقسیم پر وي باندې. راځو پی مساوي کېږي پی یو تقسیم پر وي مثبت پی دوه وي دوه تقسیم پر وي باندې، یعنې که د دې د جمع عملیه سر ته ورسوو نو دغسې رابطه په لاس راځي. بالاخره که رابطه وسط او طرف کړو نو پی یو دا مساوي کېږي پی ضرب د وي دا مساوي کېږي پی یو جمع پی دوه وي دوه سره، یعنې دغسې یو اړیکه مو د دوی ترمنځ په لاس راوړله چې دې ته د جاندالتن قانون وایي چې مختلف غازونه څنګه سره یوځای کولی شو او د هغوی فشارونه او حجمونه څنګه په لاس راوړلی شو. راځو د ګراهم قانون ته. دوه مختلف غازونه د انتشار سرعت معکوساً د هغه غازونو د کثافت د جذر مربع سره مساوي دي. وی دوه سرعتونه دي او همدارنګه رو دوه او رو یو دا کثافتونه دي. د سرعتونو یعنې د غازات د سرعتونو چې دي د هغوی نسبت د کثافتونو د نسبت د معکوس سره مساوي دي. دا معنا که چیرې موږ د یو غاز کثافت زیاتوو نو حتما یې سرعت کمیږي، اما که چیرې کثافت یې کموو سرعت یې څه کېږي زیاتېږي، ځکه چې د غازونو کثافت چې زیاتېږي نو د غازونو د مالیکولونو ترمنځ ټکرونه زیاتېږي او همدارنګه سرعت یې کمیږي. او که چیرې موږ مثلا حرارت ورته ورکوو حجم یې زیاتوو نو د مالیکولونو سرعت زیاتېږي هلته او ډېر ځای د ځان لپاره نیسي او همدارنګه کثافت یې راکمیږي. او همدارنګه له بلې خوا څرنګه چې د غازونو کثافت د هغه د مالیکولي وزن سره مستقیما متناسب دي نو کثافتونه مستقیما متناسب دي د چا سره د کتلو د مقدار سره یا د مالیکولي وزن سره مستقیما اړیکه لري. نو لیکلی سو د دغه دوو رابطو څخه لیکلی سو چې وي یو تقسیم پر وي دوه دا مساوي کېږي د ام دوه تر جذر لاندې تقسیم پر ام یو، یعنې د مالیکولي کتلې سره هم د دوی اړیکه معکوسه یا سرچپه ده.